أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة دې رب مخکې سره داري آلته اثبات توحید وکي په دلایل باندې دل ترد الشرك په شفاعت قهري الله وړاندې الله بدمعشي نشلې دي زما مخله شړې ودرېږي بل مخکې صورت کې اوسنه آیت متن دی دا صورت ټول د تشریح ده دریم آلته ویل دا شرک ډېر لوی ظلم دی دې مقام کې الله فرق ذکر کې مابین مشرک او موحد کې دا ور صورت سره د مشرکینو او دغه شام موحدین مابین کې فرق دی اتل شمرایت کې ودا داوي خلاصه اول باب درې شمرایت پوری اول کې قرآن اجازه الله ذکر کوي به ترغیب به زجر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دې حروف په مقصد باندې بس الله په دی تنزيل الكتاب دا مبتدا را من رب العالمین خبر دی لا ریب فی دی حال دی معنا بدل شو جی تنزيل الكتاب الله نازل دل لري کتاب په حال کون دغه چې شک پکې نشته د رب العالمین د خوانه شوی دی دا چاره لګل بر الله رب لفظ اشاره ودی لا چې انسانانو دا تاسو تربیت کتاب دی و زجر ډیر انسانان د قران سره منیمنا ام یقولون بلکې مخالفین وین افتراه نبی دار ځان جوړ کړي دي بل هو الحق بلکې دا حق صادرمنا سوال دا قران الله ول نازل کړي پیدا صدا دلته عبارت انزله الله دا نازل کړي شیر ور کې الله قومن یو قوم لرما تاهم نه دراغلي دوی له یو ير ور کوم کې سان وړاندې لعلهم يحتدون در پاره چې سملار والا شي مقصد لور شي د هدایت ډیر اسباب دي یو سبب دی قران دې منځ دې jihad دې انابت دې دعا دې ایمان دې فضل دې رحمت دې قوي ایمان دې د نبی تابعداري ده مومن نوجل ورسا کې عقل دلې رب داري التوي چې تیر ورکی سوال لاغه څنګه یې ورکو الله اسما دلې بیان کنا الله الذي الله ذات خلق السماوات والارض پیدا کړې اسمانونو او زمکا کوم چې دې ما بین کې په شتت ایامن په اندازه شپږ ورځو ثم استوى على العرش به الله برابر شو په عرش باندې کوم چې داغه اونچ شان سره مناسب تعویل بم نکو تحریف بم نکو تشبیه بم نکو رد شباد قهری مالکم نشتا سرلا من دونی سوا الله نا من ولین سدوس ولا شفیع نسبارش افلا تذکرون یدمر نشدنا علی و اخلی الله ضرور دویم دلیل د اسمه اسمان نه کې به امر د چا چي دی یو الله یدبر الامر فیصله کوي د کار را لېږي کار الامر معنا وحي یا الامر دا معنا قضا تقدیر من السماء دبرنا الى الارض الله ولاندې بيخيجي له دلړه په یومن په یورس کې يعرج معنا خيجي الیه الله له اسمان لا کار مقدار وشي دغه انداز زر کال د مم ماده غسن چې تاسو شمارې کله 50 زره کال ده زر کال دی پاس اسمان له 50 زره سدرۃ المنتهى سوره معارج کې برش نور صفات الله تاکیدن ذالک الله چې دی عالم الغیب الله کوي په پټو باندې وکارا العزیز ډیر زور اور دی الرحیم او مهربان دی دشمن من الله ډیر زور اور دی دوست الله ډیر مهربان دلیلان پوشي الذي اغا الله دی
احسن کل شی چې کې سکړې دار یو شی خلقو چې کوم د پیدا کړي احسن معنا کېستا انسان څومره کېستا قدمانه روان احسن معنا احکما مضبوط میکي او شروع کړی دا معنا شروع کړی دا پیدائش د انسان منتوین د خټنا زمون پلار شو کې کنه بابا ثم جعلنا سهو به ګرځول دا غنسل دراکش کړی شوی نه مما ایماین چې سپکې وبدي کله چې دا وبره وځي د ټول بدن الله وسره راکش شو سپکې وبدي سړی چور د ګوري منی ثم بس دین به برابر کې پوی کیفی پای کې الله خپل روحا الله پامر وجعل لكم السماء به ګرځول ساوز پاره کوی سامعا وګنا ولا ابصار او سترګیا او جنونا قلیلا ما تشکرون الله کم ډیر کم شکر وباسئ دې ته ویل چې اسباب د علم ورسات کی زجر دې په انکار د قیامت څه مطلب مخالفین شو وي ویمون چې کله زری شو خبرونه کې ورک شو به چې راوچتي ګونه موږ د عقل نه مانی الله ورمانه رد کړ وقالو دې شي وي اذا فاغه ټیمږي چې موږ ورک شو فلار چې پرېزمای کې موږ مشول په خلق جدید په نوې پیدایش کې بل هم بلکې داخله چې د امریکا ربهم وملاقات رب د کافرون انکار کوونکي دي قیامت نه مانی اصل دې خبره مقصد هم دا دی ته ورته څه جواب وکي چې آو ملک الموت بتا سمړي کی ام دې الله له بیا ورشي خپل معنا ورته وا وجنی تاسو لرا يتوفاكم ملک الموت هغه ملک شبر مرګ باندې الله مقرر کړي الذي هغه کله چې مقرر کړي شوی نه بكم معنا تاسو داروا په اخستلو ثم الى ربكم مساسو رب لرستاسو وبشیر د پاره د جزاء ترجعون دا معنا ته ورشي واستخفيف اخروی حاصل لري مجرم انسان د قیامت نشي منکر دي زما مخله بودريږي سترګي ول لوي خړي به بوسو یا الله وسموا ولدل وسموا اوریدل دنیا له مبوسه به شکار نه کو الله شال ترمان کې ولي وسنه مني ولو ترى ته وګوري اذا المجرمون الله شکل مجرمان کته کړي وی د خپل سرون لرا عین ربهم در پوڑان دی د پار دی حساب مجرم به کنه کته وي سبوي دی ربنا يا رب زمون منغو کته وسمعنا وامرذل سوره مومنون ونبي کې ویلو انعام وشکی سوره عرب په 50 کې اوس مار څه پستر غوګونو واورېدل وکاته فرجانا واپس کوم عمل سوالان جو کو عمل د شرط برابر یقینا من یقین والا یو اوس یقین کوي الله وای ورسره کې جواب د سوال د دې خبرې کول سره داخله په دنیا لرا شو کنه جواب نه ولو شئنا الله قسم خو کوي موږ ور کړی واریم نفس در دغه هدایت هر شرف الله موږ هدایت نه کوو څومره ډیر انسانان د قران له کمی ولکن دمر خبره ده حق الله يقول شوی دا القول فیصله د عذاب زمانہ لاملأن زبخامخ اڑکم جهنم د پیرانو انسانانو نجمعين پيوزه بیرته دنیا الله نه بوزم راشي جهنم کې مدنه نه کوم دوی ته ویلې شي فذوق وسکه عذاب بما په سبب دا چې دیاده تاسو استریقه ایمکم ملاقات ورځ تاسو چې دادا قیامت هم دیاده استلو نن را لنن د خپل عمل سزا ووري نو ان یقینا موږ تاسو دیاده استلیم دنیا کې د هدایت نه یدي عذاب کی وذوق وسکه عذاب الخلد عذاب همیشواله بما کنتم تعملون سال عمل د وجیم څومره عملونه مې کړی بد وسمه منانو صفات مقصد بدای چې دا الله ځان کې پیدا کړي انما یؤمنو یقینا ایمان لري پایتونو زمون څوک الذين هغه انسانان چې کله یاد کړي
ذکر معنا دول ادا شور کړي بیا پاغه قران چورته بیان کی نو خر الله یبروجی سجده کوونکې او تسبیح بیانې به حمد ربهم سره د حمدونو دربا سبحان الله الحمدلله وهم لا یستكبرون دی ویلو یې کوي کنه د الله رب بندګان بل شي بده واوري لری دی الله دې اړخونان المزاج د زیارت سم لسنو شپې قیام الليل کې تهجد خوبونه نه شي خوبونه باندې ځان مړ یدون یادی ربهم دا خپل رب الله یتم یریږي دا غد عذاب نو تم ساتي د رحمت خوفا من عذابي ایواز په منظم کار نه کوي ومما وباج دا اسنا چې موږ رزق ورکړې انفقون خرچم کوي پر واجب او نفل کې زکات او بل دې خلکو شبادله شتا جواب فلا تعلم ندم معلومه کړه الله نفس ما اخفیا هغه چې په دې شوی دی لوم دوی له خواله د سترګو دا نعمتونه دي سترګې به یې خشي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي سترګو لري نه دی وګونه اورېدلې دي ځړې تصور نه دی کړي دا الله په دې مخ کې عملونه سجدي کوا تسبیح بیان او تکبر مکوا تهجد کوا انفاق جزاء ما كان يعملون دوجره بدله دا عمل چې دې کړي دي همیش اوس داور صورت یو سړی مؤمن دی بل کافر دی دواړه برابر دي دلته نه دي برابر نه دي کې نه دي برابر افمن کان مؤمنا هغه څوک چې مؤمن لکه علی شه کمن داده پشان دا چا چې به دینه لکه ابن ابي معيط نه دي برابر زیره اما الذين امنوا واغ انسانان چې ایمان راوړي وعمل الصالحات وعمل کړي شریعت برابر فلهم دي خلق الله جنتنا دوا فسيرين الموازبات ورشد ارواح نزلن دای مل مسیدا بما كانوا يعملون بسبب د عمل د الله کار د عمل سره دی عمل به ضرور دا شړې کوي جانب مقابل له شرع واما الذين انسانان فسقوا شيء بيدين شبيرين زید دوی چې نار ور دي کله ما ارادو شکر اراده لري چې وځي منه ده غینه واپس بکړي شي په پاغه کې سورہ حج کې ویلو کنه د اوسپنه په ګورو شنو دوی وځي الله موږ به راوړو وقيل او ویل شي لهم د خلق لرا ذوق عذاب النار وسګي عذاب دور الذي اغا كنتم به تكذبون تاسو دې تکذیب کړي دي تاسو به مراد سره شته دی نه واستخرب دنیا دی د اخرت د عذاب نه مخکې الله نور عذابونه دی بیانو خامخا موږ وشکو بده باندې من العذاب الادنى العذاب نشدینا دون العذاب الاكبر مخکې العذاب لوینا دې څه مطلب بدر کې الله سره ما ورکه خاص سالم اور باندې راوستا مصیبت اور باندې راوستو حدود مور باندې جاری کړل د قبر عذاب پیراغه لوګه پیراله دون معنا مخکي د عذاب د اخرت د خبر نه لعلهم يرجعون در پارش داخله واپس د ګنانا عذاب پر خلق الله را ولي چې د ګنانا واپس حق نیکیلا ونی منی باز خلق زجر بل اراس دې خلق قران نه مخاړي ومن ازلم الله يسوع دې اگر ظالم من دا شانا چې دل ادا شور په شی آیات ربي پایتونه درب ده ثم ارزانا وبيت مخاړي ان من المجرمين يقين من دي مجرمان منتقمون بدلا اخلو بدلا الله ظالم تاره به قران درلګل دا شاړه ولیدا ریدم د شرطه دي جنت ویم باب دلیل نقلی د موسی عليه السلام نه ولقد اتینا یقینا موږ ورکړې د موسی عليه کتاب الف لام احدی تورات جنس کتاب دا مخکې څومره دي نو فلا تکون مګيګا الله په شک کې ملاقات دا غنام وجعلنا منغر زولې موسی او دا کتاب هدایت بنی اسرائیل لرا بمیریت من لقائه دا څه مطلب تلخیر په درې معنا غانې دي قبولیت اخستل مخامخ کېدل لقائه دي ضمیر کې درې قول دي الله تعالی راځي موسی او تورات ته
بیا په معنا د فاعل یې مفعول نه پنځه معنا بشوي اول مکیګه په قبولیت د موسی تورات لا شک مکیګه الله یې قبول کړي دي دویم مکیګه په اخستر د موسی تورات لا دریم مکیګه په مخامخ کې دوستا مصیبتونو سره په شان د موسی قریب پاغه راغلي دي څلورم مکیګه په شک کې ملاقات ستاد الله تعالی سره پنځم مکیګه په شک کې د ملاقات ستاد موسی سره په شپه معراج کې جامع آیات دا ګرانو تلخی او د ضمیر د اختلاف وجعلنا منهم الله من رسول الذين مشرعان يهدون بامرنا چې بیان اول بسم الله دین دا بیانې دونه کې معنا دا بیان د وجه دین صبر کړي وکانو بیااتنا او پایتونه سمون باندې یقین کوونکې یقین کړي ابن کثیر لیکي تاسو شان چې مفترا شي د اخرت د عذاب نه یرا ان ربک یقینا دارف صاحب جداوال را ولي بینهم د دې مابین کې یوم القیامت پورز قیامت فيما باسه کان فی اختلافون چې دې په اختلاف کړي قیامت کې وګورئ توحید د الله دی ورسال کې زجر سره تخویفنا اولم یهدی ایا نه ذکر شوی لهم دویلا یهدی کې معنا کارا ظهور کما اهلکنا ډیر بار بات کړی دي موږ من قبل مخیدنه پیړنې يمشون داخل کیږي دی پر کورونو کې ای پسمه کوان روان دي کنه قوم درود علیہ السلام صالح علیہ السلام هود علیہ السلام ان فی ذلک یقینا بل کورونه کې ډیر نه خیری افلا یسمعون داخل نه اورید الله خبره وادي وری وزجر سره دلیل نه حاصل بدای دا وبچ کوم نه الله یوسف به پیدا کی اولم يروا ايت وینګوري ان یقینا منجه نسوق الماء الله شدود وبا الى الارض غزمك الله اشاره لرا جرو سدا ما شاړه ونخرج به من رباسو به پریمانه فصل کول منه اخري یقینا انعام هند دي شریو دي زانونا دانی دو اخري ارچ بوشتي هغه به سروي اخري افلا يبصرون داخله قتل نه کوي معنا ودي ګوري دی لا ورسا کې زجر په انکار د قیامت دی ویره مردا قیامت په وخت لاره شي اچھا غب شپ دی دا ويقولون او داخله کوي متى هذا الفتح وسوق وإذا فیصله فتح معنا فیصله دیم قول معنا فتح مکی دریم قول معنا بدر شو کې دې مراد قیامت رس ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی قل سره جواب او جواب حاصل لا چې کله قیامت راغی شیخ وډیرو وي خو الله یې پیدا بدلني وس نه رجوع وکړه قل ورتو آیا یوم الفتح دا ورځ فیصله شلا لا ينفع نبو ورنه کې الذين انسانان لره چې کفر کړي د ایمان سورہ نام کې ویلو ولا هم نبدوی له کتل شي په نظر د رحمت باندې یا نه بدوی کې معافي وکړي نه به تاخير نه به دنیا نه لاش ورسا کې تسلی او تفرید په دې مخ کې مسله باندې فاعرض الله مخواړه وانهم ددینا وانتظر انتظار کو د عذاب لا انه منتظرون یقینا دوی انتظار کوونکي خپل عاقبت لا تنته مخواړه سورۃ کې امتیازات داو د انسان د پیدایش ابتدایي ذکر کړه خاورا بری دا ویل چې په تاسو باندې ملک الموت مکلف دی وکیل ادا کړ باندې مقرر ادا النسالی فرق ذکر کې مابین د مؤمنو مشرک او کافر کې صفات لري مؤمنانو ذکر کړه مشران ذکر کړه بنی اسرائیل ای کې الله یو صبر راغی بل به یقین نو ځکه مولا ورته مشری ور کړه